شاعرۍ کې او آرټ په دې سیزونو کې چې دي که نه دا کوم سیزونه چې د انسان په دغه کې جوړېږي چې دا ایمیجینیشن نه جوړېږي دا ایمیجینیشن ته څه پښتو کې د خیال خو ته عربۍ کې خو خیر نه هو نو دې کې دا چل دی چې دا شاعر خو ضروري ده که ښه شاعر یا ښه آرټسټ وي نو هغه به د خپلې معاشرې نه به د هغه احساس او فیلینګ او اصل اوچت وي که نه اوچت وي نو که د هغه دا چاپېرچل خلک که هغه پاک ولرشي او هغه یې خوښ شي نو هغه د ځان سره هغوی اوچت کړي نو دې د ارتقا یو ټول دی دې د انسان د ارتقا یو ماشین دی چې دې په خپله او که دې ښه شی دی نو دې ځان سره خپل چاپېره خلک چې خپل قوم چې نو که هغه په نارمل رفتار یې پرېږدي نه به دونه اوچت نور شي لکه چې دې ورسوي خپل خیال په رنګونو ګل و بلبل ښایسته کوي شاعري چې زما شاعري خو دغه نه ده که نه یعنې ما خو هغه پخپله نه دي جوړ کړي هغه خو احمد دي ټوله ټول احمد دی به راغی چې څنګه به راغی کله نه کله میاشت اوس لکه د درې څلور کله وشو ما یو شعر نه دی لیکلی د هغې نه پس دا چې هسپتال ته لاړم نه جوړه شوم په ورځ کالې نو بیا مې لیکل شروع کړه ورو ورو نو اوس بیا لیکمه نو زما خو بلکل د غني آزاد روح زمان و مکانم په خپل قید کې نشي راوستی او همدا سبب دی چې هغه تر اوسه د خپل ماحول غلامي قبوله نه کړه هر څوک که وخت د هغه د وجود لارې مسدودې کړي او حالاتو د هغه بدن بندیوان کو خو خپل تخیل هغه هماغه شان آزاد ساتلی دی او د هغه فکر به حالات څنګه په څنګو خشت کې بندیوان کړی شي هغه چې په څاڅکي کې د سمندر نظاره کوي هغه چې خپل خوبونه آزاد او د هغه د فکر د الوت شاهیني وزر لري غني خان که هر څو د حالاتو په تیارو کې راګیر دی خو د هغه د ایمان نظر خپل منزل د تخیل په سترګو ګوري او هغه د خپل مرام او خپل منزل مدام ورون ښکاري دا د هغه اراده ده که هر څوک د هغه د منزل لارې د ګړنګونو او په تورو لړو پټې دي هغه که د وجودیت په جبر کې بندي دي خو دا جبر دا بندیز د هغه د تخیل لاره نشي